په کابل کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې که څه هم دوی د وړ استادانو له کمښت سره مخ دي، خو بیا یې هم هڅې پیل کړي چې د تللو استادانو تشې ډکې کړي او وړ کسان یې پر ځای وګماري. د باختر خصوصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس ویل چې که څه هم سیاسي تحولاتو په تحصیلي ډګر هم اغیز درلود، خو په خبره یې اوس له نیکه مرغه له هغه حالات وتلي او په نورمال ډول یې درسونه روان دي. د اوسنی وضعیت خوشبختانه باید ووایم داسې ده چې وضعیت بیرته نورمال شوی ده. محصلین بیرته خپلو درسونو ته راګرځېدلي دي. اکثره هغو محصلینو چې په هیواد کې دننه وو درسونه یې پرېښي وو، یعنې ډېر یې بیرته راغلي خپلو درسونو ته راګرځېدلي دي. وضعیت عادي ده. په کابل کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې د استادانو د کمبود په برخه کې دوی داسې پلان لري چې په هیواد کې تازه فارغ شوي ماسټران تربیه وروزي چې د لیسانس په کچه درس ورکړي. خو زیاتوي چې د ماسټرۍ او دکتورا درسونو لپاره اړتیا ده چې له بهره استادان راوغواړي او په دې برخه کې له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې بهرنیو کادرونو ته د راتګ زمینه برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې اوسنی نظام دې ته زمینه مساعده کړي، خصوصا د ماسترۍ او دکتورا پروګرامونو لپاره چې په افغانستان کې دي. دا یو واقعیت ده چې بیروني کادرونو ته ضرورت ده چې هغه تر څو راشي بیروني تجارب دلته راوړي. د ماسترۍ او دکتورا په کچه چې محصلین دلته درس لولي د هغو لپاره مفید تمام شي. په کابل کې د نوي ښوونیز کال په پیل سره د پوهنتونونو محصلین خوښ دي او وایي چې دوی بیرته په عادي ډول خپلو درسونو ته ادامه ورکړې ده. د دوی له ډلې ښځینه محصلین وایي چې تر پخوا یې په ښه او ارامه فضا کې پوهنتونونو ته تګ پیل کړی دی. دوی وایي چې پخوا به له پوهنتون بیرون او په پوهنتون کې دننه د ځینو هلکانو لخوا دوی ته مزاحمتونه کېدل، خو په خبره یې اوس د اسلامي امارت په راتګ سره هغه مزاحمتونه له منځه تللي او هیڅ ډول ستونزه نه لري. شرایط فعلا به دخترها بسیار خوب شده، چون د نجونو لپاره شرایط زما په نظر اوس بیخي ښه سوي دي، ځکه دا زما خپله تجربه ده. پخوا به که د پوهنتون د باندې یا دننه و د ځینو هلکانو لخوا نجونو ته مزاحمتونه کېدل، خو اوس شکر هغه خبره نشته. موږ په ډېره ډاډه زړه د خپلو درسونو لپاره پوهنتون ته راځو.